احمد مسعود اړیکې د ایران سره دا د څه چې د سلیمانی هغه اړیکې په افغانستان کې دا د احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې اړیکې وي دا براتلو افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی دی حتی د احمد شاه مسعود سره په کور کې هغه تاریخونه بیا ورسته ویډیوګان راوغتلې چې د دې سره ډیر نږدې اړیکې وي دا خاصه چټي ورته کاکا نه وای ځکه د کاکا په نوم چې یاد یا ورته وای چې زما د کاکا لقب ورته وای خو د احمد شاه مسعود سره ډیر زیات نږدې اړیکې وي نو خبره پدې ده چې د ایران هغه لاسوهنه په افغانستان کې همیشه و دا اویبه ځکه افغانستان کې دوی غواړي چې یو ګروه د خپل هغه د منافعو په خپل ګټو په دغه کې یو ګروه ولري چې همیشه خپل فعالیتونه وکړي ګوره ایران د افغانستان په سیاست کې هیڅ وخت صادق نه وو او نه به وسی ځکه ایران همیشه هڅه کړې ده چې د افغانستان په سیاست کې هر نظام چې راغلی د نجیب د نظام نه نیولې د کرزینه د غنی نظام بیا د غنی نظام طالبانو اول دوره ورته ویم دویمه دوره د دوی هغه دغه چې سیاست چې همیشه زموږ په مقابل کې منفي او تل غوښتلي چې زموږ استادو هغه نظام وړاندې کی یعنی په خپل ګټه وړاندې کی صحیح ده چې هغه یو څه موده په د ایران په ګټه خلکو کار کړی مګر د خلکو سرګ نور از کلاس چوي د اوپی چې څوک دا غوي جاسوسان دي او چا ورته کار کړی صحبت‌های آقای حاجی نجیب کابلی نه از آدرس یک فعال سیاسی در حقیقت از آدرس یکی از مشاورین ارشد رئیس جمهور افغانستان از آدرس یک رهبر حزب از آدرس یک رئیس تلویزیون و از آدرس کسی که 2 بار نماینده مردم کابل در پارلمان بوده مستقیما مسئله را یادآوری کرد که جناب امرالله صالح شدیداً مزدور سپاه پاسداران بود و در سقوط آقای غنی نه بلکه آقای امرالله صالح و اینها دست داشت.